د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې سپورټي او مهمو خبرونو ته. د ویسټ انډیز خلاف سکواډ د کرکټ بورډ باوري سرچینې د خبري په تایید سره سبا افغانستان د ویسټ انډیز خلاف د دریو واړو فارمټونو لپاره خپل لوبډلې اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې یادې سیالۍ 12 ورځې وروسته د افغانستان په کوربتوب هندوستان کې ترسره کیږي. لوبغاړو سره د کرکټ بورډ ستونزه. کرکټ بورډ د لوبغاړو پیسې بالاخره ومنلې. دا چې تیره ورځ د افغان لوبغاړو او بورډ چارواکو ترمنځ په نړیوال جام کې د لوبو د پیس په اړه شخړه شوې وه. چارواکو ویلي وو چې تاسې لوبې بایللې دي، خو نن ورځ چارواکي پوه شوي وو چې میچ پیس د لوبې ګټلو او بایللو پورې اړه نه لري. د لوبو کولو حق دی او باید هر لوبغاړي ته ورکړل شي، نو ځکه یې ومنله او لوبغاړو ته به خپل معاش ورکړل شي. ځوان راشد خان. دا چې راشد خان ځوان دی او په خپله ځوانه انرژۍ د افغانستان درې رنګی بیرغ یې تل ځلولی غواړي بیا هم په خپله کپتانۍ کې ویسټ انډیز خلاف لوبو ته لوبډلو کې انتخاب نوي ځوانان شامل کړي، خو مخالفت یې کیږي. همدا لامل دی چې تر اوسه پورې لوبډلې نه د سکواډ نه د اعلان کړی او ځنډ راغلی، خو دا به سبا وګورو او چې څومره د راشد خان خبره منل شوې ده. پاکستان خپل لوبغاړي له لس اوریزه کرکټ لیګ څخه ایثار کړي. پاکستاني کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د دوی لوبغاړي به سږ کال په دریم پړاو لس اوریزه کرکټ لیګ سیالیو کې ونه لوبیږي. پاکستان ویلي پاکستان اوس مهال کورنۍ 20 اوریزه کرکټ سیالۍ روانې دي او باید لس اوریزه لیګ ته غوره شوي لوبغاړي د خپل هیواد لوبو ته لومړیتوب ورکړي. اخوا داسې هم ویل کیږي دا چې د سږ کال لیګ کې د هندي پانګوالو برخه ډیره ده، نو له همدې کبله پاکستان خپل لوبغاړي منع کړي دي. لس اوریز کرکټ لیګ د نږدې 1 درجن افغان لوبغاړو په شتون کې د عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلیږي. ګرانو کتونکو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو چې د سپورټ خبرونه مو تاسو سره شریک کړو. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.